هلکانو سامانونه سم کړي د هلکان پکې راوړل ځوان جاړه باندې ګوره رضوانه پاټه مو کو ګوره تاسو نه نه بزو اوس او شمال هم دی دانش صاحب د شهر ډالۍ چې سبا بدلته کې سلې د بیلتانه لګېږي زلمي تنبوان راټولوي پیغلې ټالونه سپړي نو زلمو تنبوان راټول کړل او د سیډني د خلکو ډېره زیاته مننه د ټولو پښتنو بیا دلته چې د دې پښتنو کم ملګري دي د هغوی مننه او د برسبن زلمي هم راغلي دي نوجوانان برسبن د دوی هم مننه کوم چې دا 2 شپې زموږ سره ډېرې په خوند تېرې کړې خوند دې وکړو او ته چاله ویډیو ځان والله بې عزتي دې پکار ده نو یو ځل بیا زه د سیډني د ټولو پښتنو ملګرو د رضوانو د ننګیال لالا د هغه د فیملی د هغه د ماشومانو د ملک صاحب جمعه خان کامله خان میاخیل فرحان وید فیملی بیا چې د دوی سره څومره هم په تار تړلي ملګري دي د دې ټولو زه منندوی یم او خوند یې وکړو د سیډني د ټولو ملګرو دوستانو مننه کوم او خانجي سپیشلی خانجي نو د دې ټولو دوستانو منندوی یم خو زمونږ په سیډني کې هم ټایم پوره دی مونږ روانېږو د هلکانو نه به رخصت واخلو دا د برسبن زلمي هم راغلي دي 2 شپې هم د دوی سره ډېرې زیاتې ښې تېرې شوې دغه ښې خاطرې دغه یادونه دغه احساسات دا به موږ د ځان سره وړو او دا به ملګري به م یادي د خیره سره نو بیا هم ستاسو د ټولو ملګرو د برسبن مننه د سیډني مننه او په میلبن باندې به بیا خبرې کوو نو اوس به د دې ملګرو نه اجازت غواړو وتل صاحب زو درنه ته بیا جاړې مړه دا کې دا مسئلې دي یار بندے گرانا کہاں یار بندے زور لگی زور او زه چې زه روانګي کوم بس وان صاحب روان دی او په ډېر خفه یو یاره ډېر ښه ټایم تېر شو ډېر ښه ټایم او ډېر ښکلی ټایم تېر شو خو هغه هم څه زیات و نه که هر څومره وخت و خو شورټ ټایم و دې سره کمپنۍ دومره ښه وه چې دومره زر تېر شو امید کوو چې بیا به اوس زر راشي See you next time ورته مو وایو See you next time or see you next time soon ملګرو دا هغه نجیب دی چې زما نه رخصت واخیستو او بیا راپسې په ژړا کېدو وایي چې زه سره میلبن ته ځم را روان شو ما ورته لکه کار دې پاتې کېږي وایي کار دې سر وخوري خو زه ستا سره ځم ته څه ویل غواړې نجیب لالا یاره هسې مې ژړلي دي نور مې ما ژړوه نور مې ما ژړوه ما ته دونه ژړا راځي چې ته روان یې په خدای دا زړه مې چوي دوی ما په باډر اړی وایي چې دی واپس رانه شي صرف د دې لپاره زما سره روانې ته اورې ورېږه رضوان هم را په مخه شو او تیل اچوي او سهیل زمونږ ډېر سهیله نجیب لالا وایي چې داسې ده چې ما او سهیل مشوره وکړه چې ته ځې نه موږ په دې باډر او په دې ایرپورټ په ناکه وو اخري درنه ځان دغه کوو
موږ خو دا هغه مونږ سره کوینزلینډ کې موږ وایو چې ستا خو هغه نه کېږي ته خو په ارام ځای نه خو دا خبره چې تا هم د اجاز ته څوک ایجولی نه یې که نه نو ته هم پرېږدې نه سړي مې مېلبند ته په مخه کړي دي سره د رضوان او سره د زموږ د نجیب جان خو نجیب وایي چې ډېر تاوان ته نیت کړی دی ځله وایي خیر دی وایي نجیب خو ماشاءالله چې په لومړي ځل کې هم ډېر په بچ پاتې شوی دی او دا خبره ته خو وایې چې ما ډېر غټ زړه کړی خو شکر دی چې خدای نو را په کمو کې را خلاص کړی بیا یو ځل بیا خدای راګیر او دوی وایي چې د سره د څه نوم دی ستاسو د ترور انور دا د هغه چې نو امانت ما سره چې نو څو پورې ما لېږلی هغه ډېر ښه سړی دی او د هغه د امانت چې ما سره پاتې کېږي که نه دا خدای نه پاتې کوي ما حرام دی انور واوره انور به زمونږ مطالبه پوره نه کړي انور نجیب را سره روان دی مېلبند ته مې په مخه کړی دی او بس خوند کوي ولسنامه روانه ده ولسنامه په حقله ته څه وایې دویم چې یو شپږ ولسو ته ورسوو ولس خو شوې نه دا څه وایې ولس بس شل کړی چا نه ده موږ به شل کړو نه انشاءالله ځو او وقار دلې به ځان له روانې نو هغې ته م وایي چې ټوټه ټوټه پکې جوړوي ډېره زیاته یخني ده نجیب لاله ډېر یخ مکډونالډ ته دننه نه ایستلی خو یخني ډېره ده ګوره یخني ډېره زیاته دی په لاره باندې روان یو سفر هم ښه کړی دی او د دې خلکو کافیانې ښکلي مکډونالډ او دا بالکل پوه خلک دی د کافي په حساب کتاب دی پوه ډېر چې کوم ځم د تاوان ځای ته ورته مخکې کېږي ښه زما د باټي پروګرام دا دی چې کافي اورډر شوې ده ها لالا دا کومه کافي ده دا مکډونالډ ډېر اوچته کافي ده ډېر نه نه دې کې خو ډېرې خبرې وشوې یخنۍ والي ډېر زیات او کافي م راواغېستله نجیب لالا د لاس کافي م داسې ده لکه د کوټې چیني زنده باد Thank you. Coffee. Dr. Saif, Dr. کافي زنده باد انوره مسکولي یاست انوره په هر ځای کې را سره یې که نه منې هی توره کافي اوس کمه لکه چې زهر کم د ستوني نه تیر او بیا د نجیب لالا سره چې سړی ګپ لګي او کافي سویره سر راځه یار کافي ته ټکور کړی خو نه واه رضوانه واه راځه فی به وڅکي او خپل پاتې څیزونه هغه د نجیب لګیا دی ډسبین ته یې وړي نو هر سړي ته دا یو څیز په ذهن کې اچولی دی چې خپل ګن به په خپله باندې یو ځای ته وړي خپل ګن به خپله دا ډېر یو او د دې ځای بلکې په دې بهرو هېوادونو کې په ټولو خلکو کې دا چل ما لیدلی دا ښه عادت